اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم. په تېره ویډیو کې موږ د دې ځای پورې ویلو د دې پوینټ ټو پانډر پورې صحیح ده. دا یو اکټیویټي پکې موږ هم ایکسپلین کړې وه او نن چې دی نن به دا وایو چې there are three types په پیج نمبر 49 باندې there are three types of environmental pollution. ماحولیاتي آلودګي چې ده ماحولیاتي ګندګي چې ده د هغې درې قسمونه دي. ایر پولوشن هوایي آلودګي هوایي ګندګي، واټر پولوشن د اوبو آلودګي صحیح ده د اوبو ګنده کول، اینډ لینډ پولوشن او د ځمکې آلودګي د ځمکې ګندګي. بیا په دې کې ون نمبر چې دی ون نمبر ټایپ چې دی ایر پولوشن دا به شروع کوو. ایر پولوشن دا وایي هوایي آلودګي یا هوایي ګندګي صحیح ده. کم داسې پلوټنټس چې هغه ایر پولوشن د هغې سره کاز کیږي یا کم داسې ریزنز چې د هغې سره ایر پولوشن چې دی دا کاز کیږي نو دا به موږ نن ډسکس کوو. You would have seen smokes emitting from vehicles and factories. تاسو به لوګی چې دی دوه دا به تاسو په خارجېدو باندې لیدلي د ګاډو نه او د کارخانو نه. د ګاډو نه او د کارخانو نه چې دی نو لوګی چې دی دا خارجېږي صحیح ده. The poisonous substances present in the smoke pollutes the air. زهریلا څیزونه چې موجود دي په لوګي کې د هغې سره هوا آلوده کېږي، هوا ورسره ګنده کېږي. په لوګي کې په سموک کې چې کوم کاربن پارټیکلز صحیح ده او کاربن ډای اکساید ګیس، کاربن مانو اکساید ګیس، داسې نور زهریلا ګیسونه وغیره دا چې دی دا موجود دي صحیح ده. واټر ویپرز نو دا د دې سره څه کېږي د دې سره هوا چې دی دا پلوټ کېږي، هوا ورسره ګنده کېږي. بیا بعضې ځای کې داسې چې مطلب هلته کې اکسیجن چې دی هغه ورته نه پرووایډ نو کمپلیټ کمبسشن چې دی نه کېږي، فیول چې دی د هغې کمپلیټ ریاکشن په هغې کې نه کېږي. د هغې سره چې دی نو کاربن ډای اکساید ګیس او ویپرز چې دی دا خارجېږي صحیح ده چې هغه صرف مطلب د هغې نه په وافر مقدار کې چې دی نو لوګی وځي. نو د دې سره یا کمپلیټ کمبسچن یا انکمپلیټ کمبسچن خو د دې دواړو سره هوا چې دی نو هوا ورسره مسلسل چې دی نو هغه پلوټ کېږي ګنده کېږي ورسره صحیح ده. The burning of fuels in the kilns سوځېدل د ایندن په بټو کې and homes او په کورونو کې is producing carbon dioxide gas دا پروډیوس کوي کاربن ډای اکساید ګیس which is polluting air کم چې هوا ګنده کوي. په بټو کې کمې د خښتو بټۍ چې دي صحیح ده and homes او په کورونو کې چې د فیول مونږ سوځو. فیول څه ته وایي چې کم څیز مونږ سیزو لکه لرګی شو، ډیزل شو، پیټرول شو، کیروسین آیل شو د خاورو تیل صحیح ده یا ګیس شو چې د کم نه مونږ هیټ مونږ ته هیټ پرووایډ کوي یا د هغې نه مونږ انرژي چې دی دا مونږ حاصلوو، مونږ پې پخلی کوو یا د بل سفر فز دپاره چې دی نو مونږ دا فیول استعمالوو. مثال په طور په ګاډو کې چې دی نو پیټرول یا ډیزل وغیره دا چې دی دا سوځي دا د هغوی فیول دی صحیح ده. نو هر هغه ځای چې هر هغه شیز چې هغه سوځېږي نو هغې ته وایي فیول ایندن صحیح ده. نو په کورونو کې او په بټو کې دغه ایندن چې دی دا سوځېږي د دې سره کاربن ډای اکساید ګیس چې دی دا پیدا کېږي کم چې هوا ګنده کوي، کم سره چې هوا ګنده کېږي. The fire in the forest also causes air pollution. بیا په ځنګل کې چې کوم اور ولګي د هغې سره هم ایر پولوشن کاز کېږي، هوا چې دی هوا ورسره ګنده کېږي. بیا دې ووایي can you tell any other reason تاسو بله داسې یوه وجه چې دی نو هغه ویلی شئ چې د کوم په ذریعه باندې ایر چې دی دا پلوټ کېږي صحیح ده. نو دوی چې دا کوم وي دغه مین ریزنز دي خو د دې سره سره کوم لیوینګ تھینګس چې دي صحیح ده کوم لیوینګ ارګینزمز چې دي نو که مونږ سوچ وکړو نو about 8.1
بلین چې دي نو دا لکه 8 بلین پلس چې دي نو مطلب دا هیومنز دي په دنیا کې. صحیح ده. دغه شانتې په بلیونونو ځناور دي. صحیح ده. نو دوی چې کله ریسپایریشن کوي، ساه اخلي، انهیلینګ ایکسهیلینګ کوي، نو په انهیلینګ کې مونږ راکاږو اکسیجن. صحیح ده. کم ساه چې مونږ اخلو نو هغه اکسیجن دی، کم چې مونږ راوکاږو نو هغه دی کاربن ډای اکساید. نو چې په بلیونونو ځناور او دغه شانتې په بلیونونو دومره انسانان دا ساه اخلي، صحیح ده، مسلسل لګیا دي ساه اخلي، نو د دې سره سره به څومره پلوشن کاز کېږي. لکه کاربن ډای اکساید ګیس چې دی دا خو پلوشن کاز کېږي نه، ایر پلوشن کاز کوي. د دې سره ایر پلوشن، هوایي الودګي چې دی دا کېږي. او که بل طرف ته موږ وګورو نو ایر پلوشن خو مسلسل کاز کېږي، خو د دې سره سره بیا انسانانو له پکار و چې یاره څومره مطلب ټری پلانټیشن چې دی دا پکار، خو د هغې برعکس کېږي، د هغې الټا عمل کېږي، ډیفارسټریشن کېږي. مطلب الټا ونې کټ کېږي، ونې نه حلیږي نه بلکې کټ کېږي، کوم ته چې موږ نیچرل اے سی وایو ونه. صحیح دی. چې کوم موږ ته فرش اکسیجن راکوي، نو هغه ورځ په ورځ چې دی په هغه کې کمی راځي، هغه کټ کېږي، نو پلوشن چې دی دا کمیږي نه بلکې پلوشن د دې سره ښه سیوا کېږي. پلوشن خو هسې هم سیوا کېږي، روان دی، خو موږ ورسره څه کوو چې موږ د هغې د کمولو کمې ذریعې چې دي هغه هم ختموو، چې یاره موږ وایو پلوشن دی خیر سیوا شو خو چې کم نه شي. دا غټه وجه ده. بلکې په پاکستان کې خو بیا ډېر په تیزۍ سره دا شی روان دی. صحیح ده. نورو ملکونو کې به دومره یا کېږي یا نه، خو په پاکستان کې خو ډېر په تیزۍ سره ډیفارسټریشن چې دی دا روان دی. او د دې سره سره چې دی نو په را روان وخت کې به بیا ایر پولوشن چې دی کافي حده پورې چې دی نو دا به رسېدلی، دا به ډېر زیات شوی. دا ویډیو چې ده دا به په دې ځای باندې سټاپ کړو. په را روان ویډیو کې به انشاءالله بیا وایو واټر پولوشن. د را روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله، د الله په امان.